دلته داسې کسان شته چې ښځې بندیان شوې نرانې نه وه تښتېدلي وه مالونه په هغه ځای باندې پراته وه ټول لیلام سو خلکو به وړه خپل په مخ باندې دلته داسې خلک ولاړې چې په کروړو 50 لکه روپیو باندې پنجابیانو قسمونه ورته وکړه ویې خوړلې ځینې دلته داسې کسان ولاړې چې ټول دکانداران وه د 1 کروړ 50 لکه روپیو دکانونه وه په هغو کې 10 لکه روپۍ نه دي میلاو سوي نو 10 لکه روپۍ چې 6 لکه روپیو ګاډی ونیسي د هغه ځای او دلته بیا بچیان پکې پوه کې وساتي زموږ نه دلته کور والا دا ماشومان پرتې دا ټول سره وګوري ټول ماشومان ښځې پرتې دي پکې چې زموږ ماشوم راوځي جاړي چې ماته شی واخه چې موږ سره جیب کې موږ به نه اخلو ورته مشکلات موږ کوم مشکلات حل شوي ټول مشکلات یو مشکلات موږ ته وښایه چې هغه مشکلات حل شوي یو قسم خبرې کوي بل قسم خبرې کوي خبره پاتې د پیسو عمري کیم کې د گاډو کرایه موږ چا 6 لکه ورکړي چا 1 لکه ورکړي چا 4.5 لکه ورکړي دا په عمري کیم کې په یو گاډي کې چا تک وره یا لس کوره صرف 15,000 افغانۍ چاته 2,000 افغانۍ میلاو شوي د عمري کیم کې د هغه نه بعد موږ ته ویل شوي چې دا ګاډي تاسو چې خپل هر ولایت ته ځئ دا ګاډي د عمري کیم دغه تاسو ته میلاو اوس چې کوم ګاډي ولاړ دي دلته اوس چېرته ځې ته زه کندوز ته ځم خپله نو لاړ شه کنه نو کندوز ته راغلی دلته چې باران ځم کندوز ته دا زما کارټون دا زما چکن بیا د تنبوګان دلته ولاړ دا چې بارمت ته راګړي زه ولاړ سم او 25 لاړ سم چې لاړ سم پاکستان کې څومره مدته تیر پاکستان کې ما 15 کال کې ما دا څه برابر کړی وای ما سره وای ما خپل وطن ته راغلی وای کم سړی چې خپل وطن ارمان نه لري کم سړی ته ما ته وغږ د بل وطن کې د بل چا نوکري کوي او خپل د وطن ارمان ونه لري 15 کال چې موږ دلته تیر کړي دي د مجبورۍ موږ تیر کړي دي دلته نه سرپناه لرو نه د سرچت لرو یو سړی دلته کور نه لري دلته ولاړ دي سرپناه نه لري دلته داسې کسان شته چې کورونه یې وران شوي خپل ځایونه هم نه دي ورته معلوم چې په کوم ځای دې موږ خرابې نو موږ چېرته لاړ شو مخکې د دن افغانستان ته راغلی افغانستان ته که یو ځل چکر ته څوک راغلی 15 ورځې 10 ورځې دا خو څه ونه شو بدېږي راغلی یو ځل دوه بار څوک راغلی افغانستان ته د افغان حکومت څخه څه غواړې د افغانستان د افغان حکومت څخه موږ دا غواړو چې موږ د سهولت میلاو شي موږ ذلیل شوي یو موږ نقصاني شوي یو دلته داسې کسان شته چې د 1 کروړ شی په 6 لکه روپۍ خرڅ کړی پاکستان کې دلته داسې کسان شته چې ښځې بندیان شوې نرانې نه وه تښتېدلي وه مالونه په هغه ځای باندې پراته وه ټول لیلام سو خلکو به وړه خپل په مخ باندې دلته داسې خلک ولاړې چې په کروړو 50 لکه روپیو باندې پنجابیانو قسمونه ورته وکړه ویې خوړلې ځینې دلته داسې کسان ولاړې چې ټول دکانداران وه د 1 کروړ 50 لکه روپیو دکانونه وه په هغو کې 10 لکه روپۍ نه دي میلاو شوي ورته نو 10 لکه روپۍ چې 6 لکه روپیو ګاډی ونیسي د هغه ځایه او دلته بیا بچیان پکې پوه کې وساتي زموږ نه دلته کور والا دا ماشومان پرتې دا ټول سره وګوري ټول ماشومان ښځې پرتې دي پکې چې زموږ ماشوم راوځي جاړي چې ماته شی واخه چې موږ سره جیب کې موږ به نه اخلو ورته دلته موږ خپل د پیسو شی خورو دا معلومه خبره ده موږ ته یو تنظام هم نشته موږ کم مشکل نه وجاړو موږ خپل د کم مشکل نه وجاړو موږ ډېر مشکلاتونه لرو موږ مشکلاتونه لږ خو نه دي موږ مریضان یو دلته د ګردو تکلیف مریضان شته دلته خپماتې خلک شته دلته ماشومان د 100 نه زیاته اوس بخار پرته دي ورته کولوني به هم لګېدلي ورته ستني د میډیکل سیسټم یې تاسو جوړ کړی دی نه دلته میډیکل سیسټم شته صبر کوه دلته نه میډیکل سیسټم شته صبر کوه دلته نه میډیکل سیسټم شته صبر کوه نه دلته جماعت سیسټم شته دلته ماشومان ښځې ناستې دلته ښځه دلته ناستې په څنګ کې ماشومان غول کوي پوه شوې دا 2 ورځې موږ ولې ایسار کړي دلته 3 ورځې چشت بارې موږ ایسار کړي چې موږ ورځ هلته ودرېږو کډوال ډېر زیات دي تاسو ته به رسیدګي نشي کولی چې موږ ته رسیدګي نشي کولی موږ 2 ورځې مخکې ورته وویله چې مسله څه شي موږ ته مسله حل کړي یا موږ ته اعلان وکړي ورته تاسې لاړ شئ تاسو کار نه کېږي دا موږ خپله ورته ویل موږ ورته ویلې که موږ نه دي ورته ویلې دا خبره موږ ته اعلان وکړه چې موږ لاړ شو په هر طرف هلته ځانو ته خیمې ولګو یا کوم چادر سایه ځان ته جوړ کړو وایي نه هغه مشکل نشته بله ورځ یې موږ ته ویل چې موږ مشکل د انسیار والا سره دی انسیار والا سره موږ مشکل راغلی دی چې هغه حل شو معلومه نه دا 2 ورځې کالیږي په 3 ورځې کالیږي که ستاسو مشکل د انسیار والا سره دی موږ سره خو نشته موږ خو در په در خلک یو د څپلۍ وس نه لرو چې وایو زه قسم درته خورم دلته کسان سره څپلۍ بس موږ یوه مطالبه لرو یوه زمونږ دا مشکل دی راته حل کړي موږ د باعزته دې ځای رخصت کړي چې هر ځای ماړی که مو دواړو خوړو ته غورځوي یو ځای دې موږ ته وښیي چې موږ ورسو په هغه ځای کې ځان وخدا که موږ دې ځای نه فارغه کړي موږ ته وایي تاسو ولې په دې کیمپ پراته یاست تاسو زموږ چکر نه وکړي چې موږ لاړ شو تاسو موږ راغوښتي چې د چکن دی دا تنبوګان د چیز دپاره ولاړ دي موږ چکن وکړي چې زموږ تسلي وشي